د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د زابل او خوست ولایتونو د امر بالمعروف ریاستونو مسؤلینو د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه 222 تنه رواني ناروغان راټول او د درملنې په موخه د افغاني سرې میاشتې ولایتي ریاستونو ته سپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلین یاد کړنه د اسلامي مسؤلیت له مخې د ټولنې د وګړو د رواني سلامتیا د تامین او د زیانمنونکو قشرونو د ستونزو د حل لپاره ترسره کوي څو یو سالم باثباته او د ژوند لپاره مناسب ټولنیز چاپیریال رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې د کندوز، جوزجان، هرات، فاریاب، سمنګان، غزني، بلخ، نیمروز، کابل، کاپیسا، سرپل او بدخشان ولایتونو محتسبینو هم د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ تر دا مهاله 2063 تنه رواني ناروغان راټول او د یادو ولایتونو اړوند سرې میاشتې ریاستونو ته د درملنې په موخه ورپېژندلي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.